السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ اوسئ. ملګرو نن ورځ به موږ ویډیو جوړو د شټ ډاون د آیکن جوړولو باره کې. څنګه کولی شو موږ د شټ ډاون لپاره یو ساده اسانه طریقې سره آیکن جوړ کړو. د شټ ډاون د آیکن د جوړولو لپاره به زه تاسو ته اول میتډ ښیم، طریقه به درته ښیم چې په کومې طریقې سره تاسو جوړولی شئ. د شټ ډاون د آیکن د جوړولو لپاره موږ داسې چل کوو چې اول به زه تاسو به ورته ولیکئ شټ ډاون بټن د جوړولو لپاره شټ ډاون از ایکوال ټو اول به تاسو رایټ کلیک وکړئ. څه به وکړئ؟ رایټ کلیک مو چې کله وکړه د رایټ کلیک نه فس به تاسو راشئ نیو ته. نیو نه فس به شارټ کټ راځي. شارټ کټ باندې چې کله کلیک وکړه نو تاسو ته بیا یو بل آپشن راځي چې بیا کې به تاسو ورته ولیکئ او تاسو ته به هر څه وران کې ولیکئ چې شټ ډاون به ولیکئ سپیس ماینس اس. که چیرته شټ ډاون کوئ بیا به اس لیکئ، که ریسټارټ کوئ آر به لیکئ، که لاګ آف کوئ ال به لیکئ. نو زه خو شټ ډاون کوم اس به ولیکم سپیس ماینس ټي. ټي نه مطلب ټایم د څومره ټایم کې ته کوې. اوس دلته ورته خپل ټایم ورکړه سپیس. که زه زیرو ورکړم ورته زیرو نه مطلب دا ده چې په 0 سیکنډ بس اټومیټیکلی ډایرکټ راته هغه کړه. که زه درته 10 ورکړم نو 10 سیکنډ نه پس به زما کمپیوټر شټ ډاون کېږي. که 15 ورکړم 15 سیکنډ یو منټ پس به کېږي. که زه دلته 3000 ورکړم زما کمپیوټر به یو غنټه پس څنګه شي بند به شي. نو موږ غواړو چې اټومیټیکلی ډایرکټ بند شي. تاسو به داسې کار وکړئ چې زیرو به ورته پکې ولیکئ. کله مو چې زیرو دلته ولیکه بیا به راشئ خپل کی به رینیم کړئ چې کی باید تا ته څه رقم ته وښیي. رینیم مې که ورته کی دې چې کله رینیم کړله د هغې نه پس به بیا تاسو که چېرته غواړئ همداسې به هم کار کوي. صحیح ده، همدا شانتي هم کار کوي، خو کولی شئ چې هغه ته یو خوندور آیکن یو ډیزاین هم ورته ورکړئ. اوس همدغه طریقه کار موږ عملا کوو. عملا تاسو ورته ګورئ څه طریقې سره تاسو ته کوم. اول به راشم زه به نیو ته. صحیح ده، د نیو نه فاست به شارټ کټ باندې کلیک وکړئ. شارټ کټ باندې مو چې کله کلیک وکړو په دې ځای کې به تاسو ورته ولیکئ شټ ډاون اوکې سپیس ماینس اس. ماینس معنا منفي، بیا سپیس ماینس ټي ټایم، بیا سپیس څومره وخت کې غواړئ ډایرکټ 0 سیکنډ ورته ورکړه. 0 چې کله ورته ورکړه بس دا به نیکسټ کې. اوس تا ته وایي چې دې ته یو نوم ورکړه. کولی شي خپل نوم ورته ورکړي. فرض مثال زه ورته سایف ورکوم یا زه ورته شټ ډاون ورکوم. هر نوم چې ته غواړې تی ورته ورکولی شي. زه به ورته اوس نوم ورکړم شټ ډاون ده که نه، شټ ډاون نوم به ورته ورکوم. دا به زه فینش کړم. وګورئ دلته ما سره یو کی څنګه شوله جوړه شوله. که زه اوس په دې باندې څنګه کلیک وکړم اټومیټیکلی ما سره په زما لیپټاپ شټ ډاون کېږي. خو غواړم چې لږ ښه ښکاره شي زه به راشم دې ته به آیکن چینج کړم، شکل تغییر به یې ورکړم ورته. د آیکن د چینج کولو لپاره به رایټ کلیک وکړئ، لاړ به شئ پراپرټیز ته. پراپرټیز ته چې کله لاړئ دا وګورئ دلته چینج آیکن آپشن ده. په چینج آیکن آپشن باندې کلیک وکړئ. اوکې اوس تاسو ته دلته مختلف قسمه آیکن شو کېږي. کوم آیکن ته ورکړئ؟ شټ ډاون لپاره کوم آیکن صحیح ده؟ ټول وایي چې شټ ډاون آیکن خو خاص همدغه یو آیکن وي چې دغه آیکن دې ته موږ شټ ډاون مخه ده. زه دا ورکوم اپلای کا اوکې کا. اوس وګوره تا سره څنګه شولو یو آپشن جوړ شو د شټ ډاون لپاره. که ته چېرته د ریسټارټ کولو لپاره غواړې ریسټارټ کولو لپاره هم جوړولی شي. زه بیا ورته پکې کار کوم تاسو هم دا زده شي هغه به هم زده شي. رایټ کلیک نیو نه فاست شارټ کټ نه فاست دلته ورته ولیکه چې شټ ډاون اوکې شټ ډاون به ولیکي. ښه څه سپیلینګ شته چې پام کوئ. شټ ډاون به ولیکي. شټ ډاون نه فاست سپیس ماینس آر ریسټارټ کوئ که نه ماینس آر سپیس ټي ماینس ټي ټایم ده. ټایم څومره 0. که زه ورته 3600 ولیکم بیا به یو غنټه پس پوره تاسو کمپیوټر بندېږي. که 15 ورته ولیکئ یو منټ پس به کېږي. که 3600 ولیکئ یو غنټه پس بیا ستا کمپیوټر ریسټارټ کېږي. نو بیا راشه نیکسټ کا. د نیکسټ نه پس تا ته وایي چې دې ته نوم ورکړه. نوم څه ورته ورکړم؟ څه کوم کې ریسټارټ کوئ که نه؟ ریسټارټ نوم ورته زه ورکوم ریسټارټ. صحیح شو. نیم مې که د ریسټارټ نه پس فینش نه پس وګورئ دلته تاسو سره آیکن جوړ شو. اوس آیکن که چینج کوئ او که نه چینج کوئ ضرورت نشته ورته، خو چې ښه ښکاره شي وی پېژنئ بیا به ته راشئ دې لپاره به ورته آیکن چینج کړئ. پراپرټیز نه پس چینج آیکن اوکې راشه دې ځای کې ورته یو دانه آپشن انتخاب کړه. کوم آپشن به ښه وي د ریسټارټ دپاره به زه تاسو خو چار یو راغلی خو زه به داسې کار وکړم چې دې کې به زه ورته کوم آپشن نه واخلم زه به ورته راواخلم دغه آپشن به ورته راواخلم فرض مثال یا کوم بل آپشن ورته راخلی خو
تاسو چې کوم یو ستاسو خوښ وي هغه ورته راخیستلی سئ. ها زه ور راځم بېرته ورته همغه ایکن راخلم چینج ایکن او دا ایکن مې ورته راواخیستو دا ایکن مې ورته راواخیستو بس اوکې که افلای که او بیا اوکې که. اوس وګوره دا تا سره د سټارټ یو ایکن جوړ شو. تاسو چې هر قسم ایکن راخلی په هغه ځای کې ښه په طبیعت ښه په هغه باندې مې راواخلی. زه چې تاسو لپاره کومه ویډیو جوړوم عملا سټپ بای سټپ ځان سره لیکئ او همغه رقم ته کار کوئ. غواړئ چې آینده ویډیو د څه دپاره واوسي نو کولی شئ موږ ته خپل نظر په کمنټ کې پرېږدئ او دا زموږ د وینډو د ویډیوګانو هم یوه برخه وه. کولی شئ د هغه پلیلیست نه یې هم وګورئ چې کومه موږ د وینډو دپاره جوړې کړې وي. تر بلې ویډیو پورې مې الله تعالی ته سپارم.